په دې څو وختونو کې هیڅکله هم کوروالی یا سیکس مه کوئ، ځکه په دې وخت کې کوروالی یا سیکس کول ډېر زیات تاوان لري. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برابر وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نښان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. په دې څو ټایمونو کې په دې څو وختونو کې هیڅکله هم سیکس یا هم کوروالی مه کوئ، ځکه په دې وختونو کې سړی ډېر ژر انزال کېږي او هیڅکله هم د کوروالی یا سیکس کولو څخه خوند نه اخلي. نه هم مېرمنې ته خوند ورکولی شي او نه خپله خوند اخیستلی شي، خو ډېر ژر انزال شي او خلاص شي. په غواړئ چې دغه څو پوښتنو باندې څو دانو سوالونو چې تاسې څخه زه کوم په دغو باندې ځان پوه کړئ، نو هیله کوم د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په ویډیو باندې ځان ښه پوه کړئ. لومړی، نارینه په څو حالاتو کې ډېر ژر خلاصېږي. لومړی، ویرې او هیبت په وخت کې ډېر ژر خلاصېږي، ځکه چې کوم وخت کې تاسو سیکس یا کوروالی کوئ نو نیم زړه به مو دلته وي نیم به مو هلته وي، ځکه په دغه وخت کې چې کله تاسو سیکس کوئ نو ستاسو ټول ذهن بل ځای ته وي، یعنې ستاسو سوچ بل ځای ته وي چې ګواکې څوک راباندې را نه شي او څوک مې ګیر نه کړي. هېڅکله هم په دغه څو وختونو کې هېڅکله هم تاسو سیکس مه کوئ. دوهم، ستړیا په وخت کې یا هم که فزیکي وي او که ذهني وي، که چېرته تاسو ستړي یاستئ یا هم په ذهن د لحاظه یا هم د بدن له لحاظه نو هېڅکله سیکس یا کوروالی مه کوئ. درېیم، په مړه ګېډه کوروالی کول یا په مړه ګېډه کوروالي په وخت کې هېڅکله هم تاسو سیکس مه کوئ، ځکه ډېر ټیم کې تاسو ته خپل شهوت د لاسه ورکړی وي، نو هېڅکله هم په مړه ګېډه باندې سیکس مه کوئ. څلورم، خفګان پر وخت کې. د خفګان پر وخت کې هم سیکس کول هېڅ فایده نه لري، ځکه په دې وخت کې د انسان ذهن ناارامه وي او ټول تشویش او ټول خفه وي. پنځم، هغوی چې زیات سګرټ څښوي، یعنې کوم خلک چې سګرټ زیات څښوي نو دغه هم ډېر ژر انزال کېږي او ډېر ژر خلاصېږي، او هېڅکله هم داسې مه کوئ چې تاسو سګرټ وڅښئ او د دې باندې تاسو خپل ذهن یا هم خپل بدن په دې باندې تاسو تندرسته کړئ چې زه واقع سګرټ وهم کېدی شي زما وینه یا د وینې غوړ ختم کړي. اکثره خلک داسې وایي چې زه سګرټ د دې لپاره څښم تر څو زما د ذهن ارامتیا راشي، خو دا هېڅکله هم داسې نه کېږي چې انسان په ذهن باندې بوج وي نو دی دې سګرټ وڅښوي. میوه وخوره، تازه هوا واخله یا هم کوم بل ځای ته لاړ شه چې ذهن دې بدل شي. شپږم، له ډېر وخت بعد کوروالی کول په دې شرط چې د مدد یا لاس زنای نه وي کړي، یعنې موټی نه وي وهلی، نو باید په دغه وخت کې هم تاسو سیکس وکړئ. او په څو وختونو چې تاسو ته ما دا 5 وخته وښودل نو په دې وخت کې هېڅکله هم تاسو سیکس مه کوئ. او بل د تبې په وخت کې هېڅکله هم چې تاسو تبه درلوده یا هم مریض وئ نو تاسو سیکس یا هم کوروالی مه کوئ، ځکه په دې وخت کې تاسو سیکس کوروالی کول ډېر غټ مجرمین یاستئ. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.